سلامونه دوستانو، نن په واتساپ کې یوه داسې طریقه درته وښیم چې د هغې په واسطه تاسو یو چاته عکس ولګئ، صرف یو کلیک وکړئ خلاص به شي. دویم وار یا دریم وار یا بار بار به هغه عکس نه خلاصېږي. اوس راځم په واتساپ باندې کلیک کوم، بیا راځم دې باندې کلیک کوم، هغې نه ورسره راځم په دغې آپشن کلیک کوم، هغې نه ورسره راځم په دې ګیلري باندې کلیک کوم، هغې نه وروسته پر دې مثال زه یو عکس لیږم، همدا عکس لیږم. تاسو به په دغې آپشن باندې کلیک وکړئ، دا به آن شي، یعنې بعد به تاسو په دغې سینډ علامه کلیک وکړئ، دا عکس به مربوطه نمبر ته لاړ شي. زما دویم واتساپ ته همدا خلاصوم. اوس همدغې واتساپ څخه وځم، زه زما دویم واتساپ ته ځم، راځم همدلته په دې سویچ اکاونټ باندې کلیک کوم، بیا راځم همدغه نمبر باندې کلیک کوم، هغې نه وروسته چې کوم عکس مې لیږلی دی په دې باندې یو ځل کلیک کوم، خلاص به یې کړي. خو چې بیا ورڅخه وځم چې دویم ور څومره کلیک وکړې نو تا دې لپاره به د عکس دویم ځل نه خلاصوي. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې بخیر.